ملا یعقوب د پخواني پوځ مسلکي کدرونو بیرته راوړلو په لټه کې د هوایي ځواک 15 پیلوټان یې بیرته هیواد ته راوغوښتل. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا چې طالبانو په بار اعلان کړی چې د پخواني پوځ مسلکي کدرونو څخه به د نوي نظامي ځواک جوړېدو کې ګټه واخلي، همدا اوس هم د طالبانو د پولیس ځانګړي ځواکونه او کمانډویان د پخواني مسلکي نظامي ځواکونو لخوا روزل کیږي. تاسو خبر دا دی چې د ملا یعقوب وتوانید چې تللي 15 پیلوټان بیرته هیواد ته ستانه کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې له هیواده 15 وتلي پیلوټان بیرته خپل وطن ته راغلي. د راپورونو په اساس د طالبانو له بریا وروسته د وزارت هڅه پیل کړه چې د یاد وزارت ټول مسلکي پرسونل بیرته هیواد ته راوغواړي او دلته د مسلکونو اړونده دندې ورکړي. دفاع وزارت ویلي د دې لپاره یې هڅې پیل کړي ترڅو د دې وزارت ټول مسلکي پرسونل چې اوس له هیواده وتلي بیرته ټول هیواد ته راوغواړي او ورته دندې ورکړي. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد څه موده وړاندې په خپلو خبرو کې له هیواده تللي د دفاع وزارت او د افغانستان د هوایي ځواک منصبینو د هیواد سرمایه بللې او ټولو ته یې پیغام ورکړ چې هیواد ته راشي او د طالبانو حکومت به ستاسو ډیر احترام وکړي. ملا یعقوب په خپلو خبرو کې له هیواده د تللو کسانو په هکله ویل چې په پردیو هیوادونو کې د چا عزت نشته او هلته افغانانو ته په ډیر بد نظر کتل کیږي. د ملا یعقوب مجاهد په خپلو دې څرګندونو باندې د عامو خلکو زړونه وکټل او هغوی غوښتنه وکړه چې باید هر طالب مشر داسې روحیه ولري او داسې پیغامونه ورکړي. د اګست 15مه وه چې د افغانستان مجهز هوایي ځواک دړې وړې شو. یو شمېر چورلکې او الوتکې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړې او یو شمېر چورلکې او الوتکې امریکایانو له منځه یوړې او همدارنګه یې مسلکي کدري پرسونل له هیواده تېښتې ته اړ شو چې اوس یې بیرته راتلل اړتیا بلل کیږي.